دا د هغو افغانانو کډې دي چې تازه له تورخمه د لالپورې سیمې ته را رسېدلي دي. د دوی په څېر نور تازه راغلي کسان هم دلته ورځې او شپې سبا کوي. په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته د ټاکل شوي ضرب الاجل تر ختمېدو د مخه طالبانو ویلي وو چې په لالپوره کې به یو موقتي کمپ جوړوي، خو دغه ځای ته ورغلي افغانان د امکاناتو له کمښت څخه شکایت کوي. خیال محمد چې 18 کاله په پېښور ښار کې ژوند کړی، یوه اونۍ د مخه له دغه هېواده وتلو ته اړ ایستل شوی. نړیوالو نه غواړو زموږ د طالبانو څه هغه نه کېږي. هغه بیچارهګان حکومت څوک په رسمیت نه پېژني، چې په رسمیت یې پېژندلې خو هر څه به دوی سره وو. موږ د نړیوالو نه غواړو زموږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناهي را پیدا کړي. خلک داسې خلک دي چې دلته هېڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هېڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نه کېږي، باید د هغې تپوس وشي. خو تر ټولو زیات ښځې او ماشومان له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د خیال محمد کوچنۍ لور هم د نورو ناهیلو ترڅنګ سړې هوا هم اندېښمنه کړې ده. ځکه نو ژر چې یخ مې کېږي، نن بېګا همداسې یخ تېره کړه چې څه نه کمپله نه توشکه نه بالښت نه هېڅ هم نه لرو. سهار هم په دغه کې چشکلی دا ګوره دا په دغه کې چشکلی دی. پاکستان د اکتوبر وروستۍ نیټه هغو افغانانو ته وروستی ضرب الاجل ټاکلی و چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستاني چارواکو ویلي و چې دغه کسان باید په خپله خوښه ستانه شي، ګنې نو د نیول کېدو او جبري اخراج سره به مخامخ شي. مرستندویه سازمانونو هم ویلي دي چې په تورخم کې د خلکو لپاره مناسبه سرپناه نشته. د څښلو د اوبو کمښت، د تشنابونو او برېښنا نشتوالي او دې ته ورته ستونزو څخه شکایت کیږي. ملګري ملتونه او نور خیریه بنسټونه هره ورځ په زرونو راتلونکو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو په لټه کې دي. طالبانو هم ویلي دي چې د راستنو شوو کډوالو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو له پاکستانه راغلي ځینې افغانان بیا وایي چې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. موږ 15 شپې کېږي د موږ غم چا نه ده خوړلی. خپل هغه جب کې کومه روپۍ وه په قرض کور باندې هغه موږ راخیستې وه، هغه موږ نه یا ولګېدو یا لګېږي. واړه مریضان د غوڼ زکام یخني دي شینوالي دي په دې رقم باندې دي. افغانستان اوس مهال له زیاتو ننګونو سره مخامخ دی. د کلونو وچکالي، خراب اقتصاد او د څو لسیزو جګړې د هیواد دننه د خلکو د بې ځای کېدو سبب شوي. د مرستندویه ټولنو ترمنځ دا اندېښنې هم راپورته شوي چې افغانستان له پاکستان څخه را ایستل شوو کسانو د ملاتړ یا ادغام جوګه نه دی.